بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، نن درته د ایډز په باره کې معلومات درکوم چې دا ناروغي ولې رامنځته کیږي، نښې او لاملونه یې څه دي. تعریف: ایډز Acquired Immune Deficiency Syndrome. په دې ناروغۍ کې د شخص معافیتي ځواک له منځه ځي. لاملونه: دا ناروغي د ناوړه جنسي اړیکو له لارې انتقالیږي، د متاثره ناروغ د ساه له لارې، او همداراز دا ناروغي د یو ځانګړي وایروس د انفیکشن له امله هم رامنځته کیږي. د دې ناروغۍ د خپرېدلو سبب وینه ده. ډېرې ناروا جنسي اړیکې د دې ناروغۍ بنسټیز لامل دی. نښې یا سیمټمز: ډیمنشیا، مایلوپتي، د دماغي کمزوري، سستی، لیونتوب، وهم او ویره، په تګ کې بدلون، په پښو کې درد، په عضلاتو کې سختی او شخوالی، دواړه پښو کمزوري د دې ناروغۍ ځانګړې نښې دي. او دې سره د بدن د معافیتي سیستم د ځواک له منځه تلل. په دې ناروغۍ کې تبه، سینه بغل او ټوخی هم له مریض څخه په کلونو نه وځي. دا ناروغي ډېر ناروغان د مړینې ښکار کوي. درملنه: د ایډز د درملنې لپاره د امینوګلوبولین انجکشن لګول کیږي، خو د انتان د کنټرول لپاره مناسب انټي بایوټیک کارول کیږي. د دې ناروغۍ له منځه وړلو لپاره د درملو د جوړولو هڅې روانې دي، خو تر دې مهاله سمه درملنه نه ده ترسره شوې. نن سبا زموږ په غیور او دینپاله هیواد کې هم ځای د دې ناروغۍ پیښې ثبت شوي دي چې دولت باید د اسلامي چاپیریال په برابرولو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. دوستانو، تاسو څخه هیله کیږي ډیره زیاته چې په خپلو ښایسته لاسونو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په ځان ډیر زیات پام کوئ چې په دغسې ناوړه ناروغیو اخته نه شئ. الله مو مل شه. خدای په امان.